اغلې ملکه څوک ده؟ مهربانی وکړئ زه یم. ناروغ په هوښ راغی. لومړی یې ستاسو نوم واخیسته. آیا امکان لري چې زه هغه ووینم؟ نه. ډېر وخت مو نه نیسم. ژمنه کوم. اجازه ورکړئ چې دننه لاړه شي. موږ د نکاح له سالونه راغلي یو. دوی نوی واده کړی څه کېږي؟ هیله کوم. سمه ده، خو ډاکټر صاحب موبایل ونه ویني. زه به تاسو ته جامې او خولۍ راوړم. سمه ده. زه یې غوښته یم. هر خواله زناورو ډکه ده امیر صاحب. مهرباني وکړئ امر صاحب څوک مو پکار و؟ ما همدوه اودلې ده. دوی ښې خبرې هم کولی شي. څومره بدرنګه دي که نه؟ زړه مې کېږي دوی ټول مردار کړم امر صاحب. دننه کېدو لپاره اجازه لرئ؟ والا ما خو د ځان لپاره 15 ورځې اجازه اخیستې. هغه خو دلته نه ځای کړ. زه خو وایم اولادونو سره یو ځای ارس روم ته لاړ شم. که څنګه؟ والله ډېر به ښه وشي امر صاحب. زه اجازه لرم هغه هم له څارنوال صاحب نه. کوبیلای شاهین پسې راغلی و. هغه ته غږ کړه. هغه دلته نشته. هغه چې کړکۍ نه ګوري څوک دی؟ فوټو کاپي دی؟ ښاغلي ته خبر ورکړئ چې پولیس راغلي. زما پام تېروتنه شوې ده. سمه ده. هغه ته ووایه نجیبي الماز راغلی. زما نوم چې واورې ډېر به خوشحاله شي. په خیر راغلی نجیبه. ښاغلیه پولیس راغلي غواړي تاسو سره وګوري. سمه ده. یو وخت یو غریب خو با عزته ځوان دی له خپلې دروازې شړلی و. په یاد دي؟ ډېر بدل شوی. په یاد مې نه دي. آرامه اوسه. زه هم د هغوی له ډلې نه یم. مڼه خورې؟ مېوې خوړلو کې ست نه کوم. پولیسان د پیکاس لیدو ته ورغلي دي. په روغتون کې څوک نشته. اوس یې وخت دی. راځه چې حرکت وکړو. خو عاقب تر اوسه پوه نه دی راغلی. بیا هم زما خبرې اورېدلی شي. د پلار خبرې حس کولی شي. تر څو چې وینه وینم ارامه نشم کېناستلی. نوره هم غواړې؟ نوره به په امنیت کې وخورو. د نیولو لامل؟ د وژنې امر کول. کومه وژنه؟ هغه کس چې د نکاح په سالون کې قتل وواژه. اورال کاچماس ستا پخوانی شریک. د سوداګرۍ په نړۍ کې هر څوک په ما باور کوي. آیا دا جرم دی؟ زما یو پخوانی ملګری و. یو څه موده مو سره کار وکړ. وروسته بیا سره جلا شو. څه شوي؟ ډارېږې که څنګه؟ نه یوازې غواړم په لامل یې پوه شم. عاقب هم د دې خبرې په لامل پوهېدل غواړي. که پوه شي چې قاتل ستا ملګری دی د هغه په ښه کېدو کې به ورسره مرسته وکړي. څو ساعته وروسته بیرته راځم. مهرباني وکړئ. زو نه تاسې مخکې شه. ښاغلیه وکیل صاحب ته به خبر ورکړو. اړتیا نشته. بیرته زه راځم. وکیل مه په زحمت کوه. راځئ ښاغلی کوبیلای. موټر ته د خطو په وخت کې پام کوه. هسې نه د ښکلې ویښته د موټر ته په خطو د دروازې سره ولګېږي.
راځئ هلکانو چې ځو مژړه هر څه تیر شول وګوره زه ښه یم ډېره وډاره شوم چې په تا څه ونه شي زما کیسه کې مه کېږه دا چې په تا څه ونه شول مهمه همدا ده داسې نشم کولی څنګه به ستا کیسه کې نه کېږم زما لپاره د خپل ځان مرګ خولې ته وغورځوه که ته زما په ځای وای داسې دې نه کول کول مې خو زه نه پوهېدم چې ته به ما سره دومره مینه لرې که انسان ونه شي کولی چې د خپلې مینې لپاره ځان قربان کړي بیا هغه ځان هیڅ ارزښت نه لري ستا لپاره هر شیبه کولی شم د مرګ مخې ته ودرېږم کوم داسې خبرې مه کوه که زر ځانه ولرم ټول به له تا نه قربان کړم ملکې قربان دې کړم ته ښه یې ټپ خو دې درد نه کوي زه ښه یم ډاکټر څه وویل ویې ویل سبا بله ورځ به رخصت شي نجیب ورور دوی چېرته دي دلته ول لږ څه مخکې لاړل چا چې ډز وکړه هغه کس څنګه شو مړ شوی بې نومه اتلانو ډلې هڅه وکړه چې تا ووژني د دې کار حساب یې ورسره کوم هیله کوم اوس دا خبرې پرېږده وګوره زه تا ته څه وایم چې ښه شوې له دې ځای نه به لرې لاړ شو ته به هم آرام وکړې ان هېڅ به بېرته رانه شو بل ځای کې به ژوند وکړو څه نظر لرې نه کېږي هغو کسانو ته د ژوند کولو اجازه نشم ورکولی هر څه چې کېږي ودې شي مه ډارېږه بل ځل تا ته نشي نږدې کېدلی ځکه چې هغوی ته اجازه نه ورکوو چې موږ جلا کړي اغلې ملکې هیله کوم نورو ناروغ مه ستړی کوئ زه څومره کم عقله وم څومره ړنده وم دا عاقف مینه مې څنګه ونه شوه لیدلی ملکې عاقف څنګه دی ښه دی بیخي ښه دی خوري
ان شاء الله نجیب ورور به هغه کسان پیدا کړي او سزا به یې ورکړي. هغه کسان څوک دي؟ عاقف درته څه وویل؟ نه خوري څه ونه ویل. ما ته غوږ شه، مړه کېږې ملکې، د واده سپینې جامې دي ستا لپاره کفن کېږي. ومې غوښتل د وروستي ځل لپاره ته ووینم مخکې له مرګه. زه ځم. عاقف په دې حالت کې پرېږدي چیرته ځې؟ خپلې جامې مې بدلوم، بیرته زر راځم. عاقف ته به هم ځینې شیان راوړم. زه به هم در سره لاړه شم. اړتیا نشته، ته هم دلته پاتې شه. زه ځم، بیرته زر راځم. سمه ده. یعنې تا غوښتل هم دا خبره ماته وکړې ګوګمنه؟ په هر څه پوهېدلې، خو ماته دې څه ونه ویل. خو زه به هم له تا سره پوهه شم، اندېښنه مه کوه. ټاکسي زوی مې څنګه دی؟ ښه دی مشره، خو اوس ویده دی. اورال کاچ ماس د ټپي کولو ګواښلو په جرم نیول شوی و. 2 میاشتې مخکې په ضمانت خوشي شوی. ښکاري چې ښاغلی کوبیلا د ملګرو په ټاکنه کې ستونزه لري. داسې ملګري به تاسې هم بدې لارې ته ولېږي. ډېر نصیحت مې ورته وکړ خو وای نه ورېده. څنګه مو سره پېژندلي وو؟ یو څو کاله مخکې ماته راغی، غوښتل یې کاروبار وکړي، ځانته یې شریک لټوه. کار یې ګټه لرله، زه هم ورسره شریک شوم. هماغه کار کې مو سره وپېژندل. له هغه وروسته مو سره نه دي لیدلي؟ یو کال وروسته ما شراکت پرېښوده. له هغه وروسته مې نه دی لیدلی. دا چې هغه ورځ څنګه د نکاح سالون ته راغلی و په اړه یې هېڅ معلومات نه لرم. له هغه سره هېڅ کوم اړیکه نه لرم. ما ته وګوره، پیکاسې سبالی نه پوهېږم. دا ځل دې پرواز کړی خو ارتفاع دې ډېره نیولې ده. لږ پاتې چې سقوط وکړي. هر څه ښکاره ووایه. تاسې یو ځای دا پله نیولی و؟ زه له هېڅ څه نه خبر نه یم. تیاره دې سقوط کوي پیکاسه. عاقف زما ملګری دی چې زه ورسره ډېره مینه لرم. ولې به داسې یو کار کوم؟ ستاسې اصلي موخه د ملکې وژل و، خو عاقف یو غیرت وکړه او ستاسې پلان یې خراب کړ. ما هېڅ کله نه دی غوښتې چې څوک ووژنم. هسې بې ځایه خبرې دي. ما کولی شول د نه غږېدو حق نه مې ګټه واخلم. دا خبرې مې یوازې تاسې ته د درناوي لپاره دي. اوس بې ځایه خبرې مه کوه. تیاره دې د سقوط په حالت کې ده پیکاسه. ښه فکر وکړه. ته هم دلته پاتې شه، شاوخوا باندې پام کوئ. سمه ده. دا سړی څوک دی رانه؟ نه پوهېږم، لومړی ځل دی چې وینم یې. زویا، ګرانه زویا، څنګه یې له تا سره داسې وکړه؟ خیره دی کاکا. زه یې خپل بان یم. د سپینګیرو کسانو عیادت به ورته ګټه ورسوي. اجازه راکئ، ثواب لري. سمه ده؟ سمه ده، په ډېر ځنډونه کې. لومړی ما سره دا کار وکړه، اوس هم غواړي تا سره دا کار وکړي. سترګې دې خلاصې کړه زویا، حالا سترګې دې خلاصې کړه. د خوب نه راپاڅه، راپاڅه. سلام. شکر دی چې وژغورل شو. عاقف مو پېژنده؟ نه به مو سره پېژندلی دي، خو یو بل سره ډېره مینه لرو. ډاکټر څه وویل؟ ښه کېږي له خیره. زویا،
نور نو تا یوازې نه پرېږدم. وبخئ تاسې څه وویل؟ مشره اوس باید لاړ شو. هره شیبه کېدای شي څوک راشي. خبره دې وانه ورېده، سم ځواب ورکړه. دواړو یو ځای پلان نیولی و. زه وایم څو کاله کېږي چې هغه سړی مې نه دی لیدلی، خو په موبایل کې مو سره خبرې کړې دي. موږ سره ثبوت هم شته. بوم. دا سره باید همداسې شوي وه. تیارې دې سقوط وکړ، ټوټې ټوټې شوه. ولې؟ چې بې ځایه ارتفاع یې اخیستې وه. پیلوټ په دې موضوع کې بشپړ ملامت دی. زه خپل وکیل غواړم. وژلی به دې وم. ته په هر څه پوهېدلې چې په نکاح کې ما وژني. ما خو درته وویل چې هغه پلان نیولی و. ووایه. د بینو ماتالانو ډلې په ما باور وکړه. د چا جال رسېدلی وي هغه دروغ نه وایي. پیکاسکا پیساګور ته ډېر ښه پوهېږې چې هغه پلان د چا و. ومې ویل چې راته ووایه. تا غوښتل ما پوهه کې که نه؟ جرأت دې ونه کړه چې په ښکاره توګه یې راته ووایي. ډاره نه. ډاران یم. زه ډاران یم او ته نه یې همداسې ده. ښه نو ما په سر ووله. قسم کوم چې ولم دې. ته اوس هم نه یې پوهه شوې. ستا د پوهولو موضوع نه وه، هغه یوه شخصي موضوع وه. دا چې تا ومنل دا کیف مېرمنه شې نو له هغه نه وروسته ته زما لپاره نوره مړه یې ملکې. ملکې اوس نو دا خبرې پرېږده. ته خو ژوندی یې. مهمه هم دا ده ستا خاوند مشغوله شو. نور نو څه غواړې؟ پام کوه دا کیف نوم په خوله وانخلې ګوکمنه. هغه زما لپاره خپل ځان قربان که. چاته چې ما ملګري ویل او د دوا ملګري مې و هغوی زما د وژلو پلان نیولی و. خو کیف زما لپاره خپل ځان قربان که. وای 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 څه وشول؟ زمونږ کوچنی جاسوسه د واده په جامه اغوستو کې بې ګناه شهزادګۍ شوه که څنګه؟ ته خو په عاقف باندې مینه شوې یې. دوه مخیه رزیله. ښکاري چې مینه دې وسپیل شوه. ما ته باید رښتیا ووایي. د دې کار امر چا ورکړی و؟ یعنې کله چې عاقف خپل ځان د مرمۍ مخې ته وغورځوه په رښتیا یې ستا زړه غلا که؟ وای 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 له ټولو نه به پوښتنه وکړم دا چې زما د وژلو پلان څه معنی لري. پوښتنه به وکړم. ملکې که وژنه مې ومې وژنه یا هم له دې ځای ورکه شه. دا دعوا ملګرې نور نو د دعوا ملګري هم نه یو کم عقله. کوم خلک چې زما د وژلو هڅه کوي سبا ته به ستا د وژلو هڅه هم وکړي. ملکې تا ته یوه وروستۍ توصیه کوم که ته اوس پیساګور یا پیکاس ته ورځې نو هېڅ مه ورځه. داسې به په خپله پښو خپل اجل ته لاړه شي. ته نوره د هغوی لپاره مړه شوې.
کېدای شي باور ونه کړې خو ستا لپاره اوس یوازې یو ځای خوندي دی هغه همدا کیفتنګ دی هغه هیڅکله مه پرېږده هیڅکله ترې مه لرې کېږه ستا یوازینی ملګری کیف دی هغه به هم ډېر ژر په رښتیا خبر شي پام کوه اوس نو تللی شي که پیساګوریا پیکاستا ورځې نو هیڅ مه ورځه داسې به په خپله پښو اجل ته لاړه شي کېدای شي باور ونه کړې خو ستا لپاره اوس یوازې یو ځای خوندي دی هغه همدا کیفڅنګ دی هیڅکله هم هغه مه پرېږده هیڅکله ترې مه لرې کېږه هیڅکله پام کوه دا د ټلیفوني موضوع ستاسې کار اسانه کړی هر څوک چې ونیسئ بیا یې ټلیفوني خبرې راباسئ که غواړئ په باشرف او صادق کسانو تور ولګوئ هماغه شیبه یې ټلیفوني خبرې راوباسئ داسې کارونه قانون کې نشته نجیب امره دا امنیت څه دروغ ویلي و ځکه مو ټلیفوني خبرې راوویستې هغه وخت د رواني تحصیل لاندې و خپله یې وویل چې زه وکیل نه غواړم همداسې د ښاغلیه په دفتر کې مې له دې ښاغلو نه غوښتنه وکړه خو زما خبره یې جدي ونه نیول ومو لیدل د هغه خبرې مو نه دي منلې د هغه مخکینۍ خبرې ټولې هیڅ قانوني اړخ نه لري ما ته وګوره وکیله ارامه اوسه نجیب امره زما د موکل اصلي خبرې په دې ډول دي مهربانی وکړئ دا لاسلیک کړئ قانوني کارونه مو خلاص شول اوس به له دې ښاغلو سره خدای پاماني وکړو له دې ځایه به لاړ شو په اجازه دی نجیب امره زما یو ډېر نږدې ملګری روغتون کې دی باید لیدو ته یې ورشم بیا ما هم خپل کتاب ته په کتو کار وکړه خو یوه ورځ به راورسېږي چې دا کتاب به بدل شي دلته نږدې ګل خرڅونکی شته نجیب امره هو شته له سړک نه چې تېر شي کیڼ خواته ستا د جنازې لپاره مې د ګلانو فرمایش ورکړی و که زما نوم ورته واخلي یو ګیلاس چای به هم درکړي ډېره مننه ګوکمنه زه روغتون ته د عاکف لیدو ته ورځم ته هم خپل چمتووالی ونیسه عاکف خو اوس هم په موضوع خبر نه دی که نه نه فکر کوي دا کار بې نوما تالانو کړی اوس یې وخت دی چې فکر وکړي د دې کار تر شا د هغه مڼې والا لاس ده سمه ده د خبر په تمه یم ښاغلیه زما پلان به داسې پلی شي لومړی زه قندیل ته ځم کوم کار مو چې په نیمه پریښی و هغه به ښار کې پای ته ورسوو کوم عملیاتونه چې سازمان په ښار کې ترسره کوي ښه به وي چې د ملګرتیا په پلمه یې مخه ونیول شي که زموږ کسان له غره راښکته شوي وای هسې هم دې ډلې ته به تابع شوي ول تر څو چې د دولت په پښو ولاړ وي موږ په ښارونو کې یوازې ترهګري غواړو تاسې ته ډاډ درکوم چې استانبول ازمیر ادانا مرسین دیارباقر به د جګړې په سیمو بدلې کو ښه ګام دی زه او ډله مې د شهیدانو په کورنیو ډیر کار کوو هغوی به خپل مډالونه بیرته دولت ته ورکړي او په ضد به یې ودرېږي وروسته بیا د خپلو ملګرو په مرسته دا خبرې چې دي که نه دا به نورې هم لویې کو ښاغلو او انټرنیټي سایټونو کې به یې خپرې کو که اړتیا شوه ځینې خبرې به پټې وساتو د وکیلانو په خوله به خبرې وکړو داسې کار نه ده پاتې چې
تر اوسه مو هیڅ نه وي ترسره کړی. زما ګرانه کایا وروسته حکومت داسې ښکاره و چې له ترهګرو سره یو لاس شوی. ازمیر کې مو چې د کردانو په ضد کوم لاریونونه پیل کړي وه که نه، بیخي هماغسې به په ټولو لویدیځو ښارونو کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړو. د بېلګې په توګه په یوه ملي بحث کې که څوک په کردي ژبه خبرې وکړي یو څو کردان به ووژنو. داسې ډېر پلانونه مو جوړ کړي دي. د پولیسو په مراکزو به د کردانو لخوا بریدونه هم طرحه کړو. په دې پیښو کې به کردان د پولیسو په ضد نور هم راوپارو. ښاغلیه، هغوی به تحریک کو چې نور هم مقاومت او بریدونه ډېر کړي. که کوم پولیس پې ډازې وکړي او یو کس ووژل شي دا کار به لا ښه شي. ډېر ښه. البته چې ښه ده. چا ویلي چې غوښه او نوک له یو بل نه جلا کېږي. د چړې په وسیله ډېرې په اسانۍ جلا کېږي. هر څنګه چې وي نه غوښه زموږ ده او نه هم نوک زموږ دی. داسې خو نه ده چې دې ملت نه یوازې همدا شیان پرې کوو. موږ کلونه د دې هېواد وګړي د الله د پیغمبر د تاریخ د هېواد پالنې دود او رواج په نوم دې ټولو سره موږ دښمني کړې ده. ښاغلو، څنګه به نشو کولی چې دوه ورونه یو بل سره دښمنان کو؟ کله چې ګډ ټکي هیر شي او د بیلتون خبرې پیل شي بیا به دا کار ختم شي. داسې حالت کې به غبرګونونه ورونو کې هم تفرقه واچوي. کور ته لاړې ښځې؟ ماشومان څنګه دي؟ ښه سمه ده، زما کفینم بیا درځم. په دې توګه به موږ له فرصت نه ګټه واخلو او د 2011 کال په ټاکنو کې به یو ښه حکومت جوړ کړو او وروسته به په خپله خوښه یو لومړی وزیر هم وټاکو. ښاغلیه، موږ ولې ټاکنو ته په تمه کېږو؟ پرته له ټاکنو حکومت ته دننه کېږو. موږ د 2011 او 2012 کال ټاکنې ختموو او د 2013 کال موقت حکومت حیات به جوړ کړو. بیا به دننه نشو. زما ګرانه حضرالله، په نوم انقلابونه خو ډېر شوي، په نوم ټاکنې هم باید وشي. همداسې نه ده؟ وروسته به دا سیستم لري کو چې لومړی وزیر د خلکو لخوا نه ټاکل کېږي او نوی لومړی وزیر به په خپله خوښه د مجلس په ټاکنه کې وټاکو. تا ته به یوه بله خبره وکړم. یو موډرن انقلاب سیستم به رامنځته کړو. نوم به یې د دولتي ادارو او چارواکو د ساتنې د خوندیتوب اداره وي. ستاسې په مهربانۍ سره به د اداره کې ماته هم یو ځای راکوي که نه؟ تا به د دې ادارې رئیس کم. زما مینې که مخکې له دې چې قانون جوړ شي او مجلس وټاکل شي، موږ باید د ښاروالانو او ولسي جرګې غړو لپاره ځای ناستې وټاکو او همدا اداره به دا خلک زموږ لپاره پیدا کوي تر څو چې دا اداره ورته اجازه ورنکړي هېڅوک هم ګام نشي اخیستلی او کارم نشي کولی. یعنې د انقلاب یوه نوې او مؤثره طریقه ده. د لومړي وزیر لپاره باید ځای ناستې پیدا کړو. زما په څېر د وطن صادق، نړۍ لیدلی، مؤثر او با اخلاقه کس باید وي چې ستاسې هره خبره ومني. همداسې نه ده؟ ښاغلی پیساګوره، ستاسې په اجازه زما له خوا خو د لومړي وزیر لپاره ځای ناستی چمتو دی. البته چې ښاغلی عزرول دی. لاس مو ورکوي چې همدا اوس نه مو لاس ښکل کړي. ښاغلی لومړی وزیره، احترامات دې تقدیم وي. زما په اند ښاغلی عزرول د دې دندې لپاره ښه ټاکنه ده. ستاسې له پاملرنې ډېره مننه کوم. او هو، موږ له خپلو بهرنیو ملګرو سره هم خبرې کړې دي. نوي ملګري مو فکر کوي چې ترکیه کې اسلامي دولت او د عثمانیانو په څېر د دولت جوړېدو خبرې روانې دي. فکر کوي چې ترکیه به هم ورو ورو د ایران، سوریې او عراق په څېر شي. داسې به د هغوی بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول له لاسه ورکړو. ښاغلی حضرالله، کوم کارونه چې بهر کې اداره کوي زموږ لپاره ډېر ارزښت لري، خو د دې لپاره چې 2011 کال کې اقتدار بیرته لاسته راوړو زه عملیات ته اړتیا لرم، وینې ته اړتیا لرم.
ډېر وارخطا یې. امنیتي کمربند یې وتړ. ډارېږم چې کومه ورځ د پیري په څېر له چاینکي را ونوځي. دا ښاغلی څوک دی؟ زه مهربانی د عکف پلار یم. ما سره ټوکې کوئ؟ زوی مې روغتون کې دی، د ټوکو کابل حالت کې نه یم. نه پوهېږم چې نور به څه واورم. یو به ارام ځای ته لاړ شه، باید سره خبرې وکړو. څنګه یې ګوکمانه؟ ښه یم ښاغلیه. باکس کې څه دي؟ جامې، وسلې او جامې مې ورته چمتو کړي. عاقب به څنګه راوباسو؟ کله چې هغه ته ووایم دا د ماڼۍ والا کار دی، بیا ځای کې نشي درېدلی. هر څنګه چې بېله روغتون نه تښتي، یعنې مونږ کوم کار نه کوو. پورته کوم څوک شته؟ ملکه هم دلته ده. جی پی ایس ته واخله، سیګنال یې وڅاره. سمه ده. مارتیوان به څنګه پیدا کړو؟ هغه سړی خو به اوس ډېر ښه ځای کې پټ شوی وي. یا هغه عاقف پیدا کوي یا هم عاقف هغه پیدا کوي. په دواړو حالاتو کې به عاقف سره مخامخ کیږي. نو ځکه موږ هم د دې آلې په وسیله عاقف څارو. وروسته هم ګورو چې عاقف هغه څنګه وژني. که داسې ونه شول خپله به خپل کار سرته ورسوو. ته پوه شوې؟ اوس پوه شوم. راځه چې ځو. یعنې هغه نامتو د استخباراتو والا کس دی چې کتابچه دې لیکلې ده؟ هو، وګوره نجیبه، موږ په تا باور کولی شو. عاقف ته نږدې یې، ته یې خوښېږې. خواشینی موږ د پخوا په څېر نه یو. موږ یې سره جلا کړو. جلا یې کړی؟ هغوی جلا کړی. کوم کار چې یې ما او زما پلار سره کړی و، اوس هماغه کار زما زوی سره کوي. هغه باید د پیساګور او پیکاسو له لاسه وژغورو. نجیبه مره، هسې هم ډېر وخت کېږي زه هم دا هڅه کوم. تاسې به خبر یې. عاقف ته نشو په غوسه کېدلی. هغه فکر کوي باور یې سم دی. فکر کوي هېواد ته خدمت کوي. عاقف به ما پسې شي. نجیبه فکر به وکړي چې زه د هغه د پلار قاتل یم. کتابچه هم هغوی پټه کړه او پړه یې په ما واچوله. فکر کوي واده کې هم موږ برید کړی. عاقفه، ته څنګه هغو کسانو سره یو ځای شوې؟ یوازې ته کولی شي موږ سره مرسته وکړي. نجیبه هغه ځان سره که او ما ته یې راوله. یو ځای به هر څه ورته ووایو، بیا به باور وکړي. بله چاره نه لري. که زه اوس هغه ته ووایم چې تا د خپل پلار ته بیایم، هیڅ کله به هم زما په خبره باور ونه کړي. په دې وروستیو کې په ما هیڅ باور نه دی کړی. یوازې یې ما ته راوله، څه ورته مه وایه. زه به هغه ته هر څه خپله ووایم. یعنې تاسې په رښتیا د عاقف پلار یې که نه؟ د جنوب زون په کندهار، د لویدیځ زون په هرات او د مرکزي زون په پلازمینې کابل کې ترسره کیږي. ځنګله په منځ کې یوه کوټه ده. په دې کاغذ کې لیکل شوي چې څنګه هلته راشي. هغه ما ته راولې. همداسې نه ده نجیبه؟ موږ یو بل سره یو ځای ښه زویه. نوی مې پیدا کړی. نه غواړم بیرته یې له لاسه ورکړم. باید خپل زوی مې د هغو ګیدړانو له لاسه وژغورم. زه به خپله ټوله هڅه وکړم ژمنه کوم. زما د خبر په تمه اوسئ. ډېر لږ پاتې دی مشره. ډېر لږ وخت پاتې دی چې هغه ته ورسېږي. مهرباني وکړه وروره، ګرم چای وڅښه. ژوندی اوسې مننه.
ماښام په خیر امر سي مهرباني وکړئ زه د عاکف ماما یم لیدو ته یې راغلی ډاکټر یې خبر دی که اړتیا وي ورته زنګ وهلی شي نه اړتیا نشته هسې هم څارو یې مننه کوم وای زمرایه نن خو ډېر ښه ښکارې ورو ورو هڅه کوم چې بیخي ښه شم خو داسې بیده کېدل مې نه خوښېږي موږ هم غواړو زر تر زره تا بېرته خپل منځ کې وګورو کوم خبر شته د چا په اړه پوهېږي چې څوک یادوم ښه هغه مسله هو شته موږ پوهېږو چې په واده کې چا برید کړی و څوک دی ماته یې ووایه ارامه اوسه زمريه دا دی د بېنومه اتلانو ډلې مشر مڼې والا دا خو مڼې والا دی ته یې پېژنې د سړي هڅه وکړه چې ماته ځان نږدې کړي لامل یې همدا و مڼې والا ما هم تا ته د سم سړي فکر کړی و د واده په برید کې هم لاس و او ستا د پلار قاتل هم دی د پلار قاتل مې دی ته ډاډه یې چې همدا سړی دی زه بیخي ډاډه یم د هر څه په اړه مو څېړنه کړې ته وګوره دوی دواړه په یو انځور کې دي وای بې شرفه زه څنګه په د سړي پوه نه شوم دا خپل کار کې ډېر تکړه دی ستا له یوې شېبې غفلت نه هم ګټه اخیستلی شي عاکفه پیکاس دای دلته څه کوي په کومو سترګو راغلی څه فکر کوي په دې فکر کوم چې دا بې شرف به څنګه ووژنو پته یې تا سره شته پیکاسه نه په لټه کې یو زه هغه پیدا کوم اندېښنه مه کوه کله چې پیدا کړم اړین کار ورسره لرم مړی به یې د پیساګور مخې ته وغورځوم صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه پیکاسه ما سره مرسته وکړه پیکاسه ما له دې ځایه وباسه صبر وکړه څه کوې دروازې سره پولیس دي پیکاسه باید زر دې ځای نه ووځم عاکفه دلته څه خبره ده کومه خبره نه ده تاسې ته دې هم شفافي اغلې ملکې ښه شوه چې وژغورل شوئ ښه به وي چې له دې ځایه لاړ شئ ښاغلی کوبیلایه عاکف باید آرام وکړي عاکفه څه کوې ګرانه کوبیلای سره به خدای پاماني وکړي اړتیا نشته هغه به پخپله لاړ شي زحمت مه باسه عاکف جانه زه خپله ځم عاکف جانه ته باید آرام وکړي هغه یوه شېبه صبر وکړه سیرم دې خطا شوی زه بېرته راځم سمه ده دوه کوټې اخوا مې د تخت لاندې ستا لپاره یو بکس پریښی په هغه کې جامې او وسلې دي مننه دا څه دي ستا د وتلو اسانتیا لپاره د بېهوشۍ پیچکاري ده د هغه خاین ځای مې چې پیدا کړه تا ته زنګ وه مننه ژوندی اوسئ زه بې صبرۍ سره په تمه یم پیکاسه سیرې مې خطا شوی نرسي زه به مو په اجازه لاړ شم بیا دې هم شفاوي عاکفه مننه ژوندی اوسئ چې راغلې زه ووځه ورکشه
شفا دې وي. من نه کوم. هیله کوم. زما ګرانه زویه، دا کلونه څومره زر تېر شوه. وګوره دلته 4 کلن دی. دې ته وګوره لاسونه یې څومره واړه دي. وروسته له هغه چې ورسره خبرې وکړې کېدای شي موږ سره یو ځای شي. هغه وخت به ډېر پیاوړي شو. د هغه پیساګور او پیکاس پای به راورسېږي. زه خو یې خرڅ کړم، اوس یې زما زوی هم دوکه کړ. اوس نو یو ځای یو مشره، ټول یو ځای یو. یو ځل له دې دروازې دننه راشي هغه به کلک ونیسم او تر مرګه پورې نه پرېږدم ثابته. یوه ثانیه یې هم له خپلو سترګو نه لرې کوم. کیدای شي تاسې ته عجیبه ښکاره شي، خو زړښت او د کلونو بیلتون زړه مې زما له مغزو نه مخکې شوی. نجیب عامر به څه کړي وي؟ ورسره به یې خبرې کړې وي. پوهېدم چې موخه دې زه یم او هغه بیکاره پلان هم تا نیولی و پیکاسه. په خواشینۍ سره کوچنۍ ستونزه رامنځته شوه. کله کله داسې پیښې کېږي، خو هغه مرمۍ به هرومرو خپل ځای پیدا کړي. اوس پورته ځم او واقف ته وایم چې د هغه د پلار قاتل څوک دی. و به ګورم چې هغه وخت څه کوي. که عاقف پوه شي چې ته څنګه یوه شیطانه یې، بیا به وګوري چې هغه وخت ته څه کوي. باید له دې ځای نه ووځم. او آفرین آفرین، ګورم چې ډېر زر ښه شوې. زما رایه امر صاحب، ما هم اوس فکر کوه چې څوک به ما له دې ځای نه وباسي. صبر وکړه، بیړه مه کوه. سهار په مرمۍ ولګېدې، اوس غواړې په پښو وګرځې؟ څه دروغ ووایم، یوه شېبه مې د تونل په پای کې سپینه رڼا ولیدله. ښه ده چې سپینه رڼا دې لیدلې. ځینې خلک خو د خبر تیاره ویني. په هر حال دا ځله مړ نه شوم. ته مړ نه شوې، رښتیا وایې، خو انشاءالله هغه به مړ شوی وي. هغه څوک دی امر صاحب؟ ستا دننه هغه کرکه چې تا بدو کارونو ته اړ باسي. پرېږده چې هغه مړه شي عاقفه. هیڅ اړتیا نشته چې عاقف ته څه ووایي. پوه نه شوم ولې؟ ته څه کوې عاقفه؟ که عاقف دا کار ونه کړه، د مارتیمان کار ته خپله خلاص کړه. هغه څوک دی؟ خپل پلار ته ورځي، هغه وژني. لږ تر لږه ته خو داسې مه کوه. زما خبره وګوره.